صلاة الليل د شپې مونځ که ته ورته صلاة الليل وې که تهجد ورته وې که قیام الليل ورته وې ټول یو مونځ دی او څوک چې دې کې فرق کوي په هغو سره څه دلیل نشته. صلاة الليل څه مطلب دی؟ د شپې مونځ. تهجد د شپې مونځ. قیام الليل د شپې ودرېده. نو کله حدیث کې د تهجدو ټکی راشي، کله د قیام الليل ټکی راشي، کله د صلاة الليل ټکی راشي او ټول څه دي؟ ټول یو شی. یو سړی راشي تا ته وایي ما ته د تهجدو مسلې بیانې کړه، ما ته وایي چې د شپې د مانځه مسایل راته بیان کړه. یو سړی وایي ما ته د قیام الليل مسلې بیانې کړه، وایي د شپې د مانځه مسلې بیانې کړه. یو سړی وایي ما ته د صلاة الليل مسلې بیانې کړه، شپې د مانځه ټول یو شی. بیا دا فایده یې ساتئ چې د تهجدو مونځ او د شپې د قیام دا د خوب نه مخکې هم کېږي او د خوب نه بعد هم کېږي. لکه بعضو خلکو دا خبره مشهوره کړې ده او په دې مسله نه دي پوه شوي. وایي تهجد هغه مونځ ته وایي او قیام هغه مونځ ته وایي چې د خوب نه بعد. دا خوب ولې یو قسمه شرط ګرځولی دی. نو دلته دا فایده یې د ساتئ چې تهجد او د شپې مونځ دا د خوب نه مخکې هم کېږي، د خوب نه بعد هم کېږي، خو د خوب کولو نه بعد غوره دي. ولې غوره دي؟ چې یو سړی خوب وکړي راپاسي نو دی په دې مانځه ته بیا څه چست وي، برابر وي. لکه اوس یو سړی دی خوب یې نه دی کړی، د شپې په 12 بجې ودرېد لمونځ کوي یا په 1 بجه ودرېد لمونځ کوي، مانځه کې به یې خوند ډېري نه به وي، ځکه چې هلته هغه له څه ورځي؟ خوب وله ورځي. یو سړی د ویده شو او بیا راپاڅېد، سهار مانځه ته نږدې یا نیمه شپې نه بعد راپاڅېد، یاره وایي زه یو څو رکعته مونځ کو، نو د ده د مانځه به ډېر خوند وي. وجه دا دی چې دی خوب یې ورته کړی دی. او نوره دا خبره یې د ساتي چې خوب د تهجدو دپاره شرط نه دی. لازم نه دی چې د سړی به ویده شوی نو بیا به تهجد کوي. ها چې ویده شي او بیا راپاسې تهجد ویله نو دا څه ده؟ دا غوره ده. بله خبره، د شپې د مانځه وخت دا د ماسخوتن د مانځه نه بعد شروع کېږي د سهار د راختو. د ماسخوتن د مانځه نه بعد شروع کېږي او د سهار د راختو پورې. او د دې مسلې وضاحت به نور هم ښه شي. په اوله کې تهجد د شپې کول دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم واجب او په دې امت باندې هم واجب. سورة المزمل کې الله دا حکم کړی، قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. نو په دې ځای کې الله په پیغمبر باندې او په مؤمنانو باندې د تهجد لمونځ څه کړی دی؟ لازم کړی دی. بیا وروسته منسوخ کړو او دا د الله رحم او کرم دی. موږ 5 لمونځونه برابر نشو کولی چې له دې سره د شپې تهجد هم وې او هغه لازم دی، ځکه چې تهجد ایمان غواړي اوچت. د خوب نه راپاڅېده، د طلایي نه راپاڅېده او سکون او آرام پرېښوده او الله ته ودرېده، دا یو مضبوط ایمان غواړي. کلم د دې مسلې ته. نو په اوله کې دا واجب و بیا منسوخ شو، نو دا اوس سنت دي، مستحب دي ډېر تاکید سره. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم کول، صحابه کرامو په سفر کې هم تهجد کول، د شپې لمونځ به یې کول. سنت به یې ګوره نه کول، په سفر کې به یې سنت نه کول، خو د تهجد د لمونځ به یې کول، د شپې د لمونځ به یې کول. نو دلیل دی چې دې باندې امر ډېر تاکید سره دی. او بله دې خبرې دلیل دی چې پرېښودی نه دي پکار. انسان له پکار چې په دې ځان عادت کړي، لږ دې کوي خو چې کوي یې. الفصل الاول کې اولنی حدیث دی، دا یو حدیث به پکې ووایو. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی ګوره
اکثر د دې شپې د مونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه کو څو رکعات یې کول د هغه د بیبیانې را نقل کوي. ولې؟ ځکه چې هغه د شپې مونځ دی بل په کور کې دی نو هغه به د خاوند سره وي. عائشه رضی الله عنها وایي چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د ماسخوتن د منځه نه فارغه شو نو د دغه وخت نه واله او د سحر د راختو پورې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې څو رکعته مونځ کو؟ 11 رکعته. یاد کړئ دا خبره، څو رکعته؟ 11. او یو واضح حدیث دی چې په کې د رمضان ټکی راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې 11 رکعته مونځ کو. نو دلته بیا دا خبرې کول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تراویح څو کول، دغه تراویح دي او دغه تهجد دی، دغه قیام دی. ما تاسو ته چې ټول یو مونځ دي. دې ځای کې وګوره څه ووایي عفوا د ماسخوتن د منځه نه چې به فارغه شو او د سحره پورې د دې په دې منځ کې به 11 رکعته کول. نو تراویح که څوک 20 کوي 30 کوي 40 کوي جایز دي، خو سنت طریقه د وترو سره 11 رکعته دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په روژه کې او عام ورځو کې. څنګه به کول دا 11 رکعته؟ يسلم من كل ركعتين، 2 رکعته به کول سلام به ګرځو، 2 رکعته به کول او سلام به ګرځو. نو چې کله به 10 رکعته پوره کړو ويوتر بواحده، 1 رکعت وتر به وکړو. خیال هم دی که نه؟ ويوتر بواحده دلته را ثابته شو چې وتر 1 رکعت هم شته، وتر 1 رکعت هم شته. او د ویتر ځان له باب را روان دی، ښه تفصیلي به درته بیانوم چې ویتر 1 3 5 اووه 9 دا ټول ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خو موږ تعصب او مذهب پرستۍ د دې هر څه نه محرومه کړي. بس دغه یو طریقه مې زده کړې د پلار نیکه نه او د ابۍ او دادا نه، نو په هغې باندې روان دي. خو دلته را ثابته شو چې ویوتر بواحده، 1 رکعت وتر شتي. فيسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا مونځ وکړ، ابا 11 رکعته کول خو د سم رکعتونه و یوه سجده به یې داسې لګوله لکه تاسو چې 50 آیتونه وایي. یوه سجده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دومره ده لکه تاسو چې څو آیته وایي؟ 50. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، نو کله چې به مؤذن د سحر بانګ ختم کو، د سحر اذان او سحر به راوختو، قام فرکع رکعتین خفیفتین، نو د اذان نه بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راپاڅېدو، څو رکعته مونځ به وکړو؟ 2 رکعته او مختصر به یې وکړو. 2 رکعته د څه دي؟ دا اوس د سحر هغه سنت دي. خفیفتین دا به یې لنډ کول. دا مثلا مخکې تېره شوې ده چې سنت طریقه دا دی چې دا 2 رکعته به لنډ کړي. اوس وګوره دې کې بله مسله هم ثابته شوه، مخکې ما وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت اوس کور کې کوي که جومات کې لګیا دی؟ کور کې لګیا دی. ثم اضطجع على شقه الأيمن، بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ښی اړخ باندې پرېوتو، ډډه به یې ولګوله. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډډه لګول په 2 قسمو حدیثونو کې نقل دي. یو ډډه لګول د شپې د مانځه نه بعد د سحر د اذانه پورې، پای کې به اوده شو، ابه د دمې دپاره وه. دویمه ډډه لګول د سنتو نه بعد، سحر سنت چې به وکړو نو بیا به ډډه لګول. په دې ډېر روایت راغلي دي او دا اول هم ډېرو خلکو ته ناشنا ښکاري، بلکې خبرې ته هم نه دي ډېر. سحر سنت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو بیا به ډډه ولګوله، نو پای کې به 2 فایدې وشوې. یو خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ کړی و، اوږد مونځ به ستړی به، نو څه به شو؟ لږ دمه به شو. دویم د سحر منځه ته به بیا په طاقت کې شوې. نو دا ډډه لګول خصوصا هغه سړی چې د شپې تهجد وکړي او مونځ وکړي، د هغه دپاره یو ښه طریقه ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، په دې عمل پکار دی.
ډډه به یې ولګوله حتی یأتي المؤذن للإقامة، مؤذن به راغی او به ته ووایي د اقامت وخت یې فیخرج، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ووت. متفق علیه دا حدیث په بخاري مسلم کې دی. نو د حدیث نه ډېرې مسلې ثابتې شوې. یو خو دا مسله ثابتې شوې چې د شپې لمونځ دا ټیم د ماسخوتن د منځه نه بعد شروع کېږي سهاره پورې. ځکه چې عایشه رضی الله عنها څه ووایي، وایي د شپې د ماسخوتن د منځه نه بعد وله سهاره پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر وخت چې به وکړو خو دا 11 رکعته به یې کوی. بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 11 رکعته ثابت شو، یو رکعت وتر ته ثابت شو، د 11 رکعتو طریقه ته ثابته شو، دوه سلام ګرځوه منځ کې. بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ اوږد کو. بله دا مسله ته ثابته شو چې دا 2 سنت به مختصر کول. بله دا مسله ته ثابته شو چې د سنتو نه بعد به څه چل کو، ډډه به یې لګوله، او ډډه به یې په کوم طرف لګوله؟ په ښی طرف. او سنت طریقه په اوده کېدو کې هم دا ده. د هغې څه وجه ده؟ د هغې وجې دا ده، حکمت موږ بیان کړی دی په نورو درسونو کې چې دا زړه کوم طرف ته دی؟ ګس طرف ته. کله چې ته په دې ګس طرف باندې ویده شي دا زړه کته راشي. نو یو خو دا انسان ته د په دې زړه باندې چې زور راشي، د ساه بندېدو مسله، د زړه اټیک، دا خبرې یره پکې وي. او بلې دا سړی بیا ډېر جوور ویده شي، بیدار نه وي. او کله چې ته په ښي طرف باندې ویده شوې نو زړه ستا بره راغی، نو زړه کار هم برابر کوي. او بل دا سړی سره بیداره وي، که وده هم شي بیدار وي، ځکه چې هلته زړه بره دی، ازاد دی. انشاءالله باقي چې کوم مسایل دی او ډېر مسایل پاتې دي، دا خو موږ باب صلات اللیل کې صرف یو روایت وي. باقي روایتونه به انشاءالله پر روان درس کې پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله دې زموږ حشر هم د هغه سره وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.